الکه دا باسي ګپي. جی ګرانو عزتمندو کتونکو، دا وخت چې ما سره کوم ملګری موجود دی د هیڅ تعارف محتاج نه دی. تاسو به ډېر لیدلی وي په سوشل میډیا باندې. فیکې واینس سټار دی، ای باندې ډېر ښکلي ښکلي دې کلیپونه تیاري. عدنان صدیقي او په یلکه باندې ډېر مشهور دی. نو دې ته موږ ورځو دې سره موږ خبرې ترې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ټول مخکې د جی موږ په خپل پښتونوز چینل باندې هرکلی وایو. ډېره زیاته مننه، ډېره زیاته شکریه. ښه جي ستاسو غناره ډېره مشهوره یلکه دا باسي ګپي. نو سټارټینګ کو ته غنارو وهي الکه دا باسي ګپي. کله چې تاسو بازار ته لاړ شئ، یو ځای ته لاړ شئ، هلته ستاسو مینوال ساعتونه راغونډ شي، تصویران سره وباسي، هغه ټایم څومره خوشحالي محسوسوي؟ یاره جی ډېر زیات خوشحالۍ خبرې، ځکه چې کله تا ته یو ځګي کې قدر ملاویږي، عزت ته ملاویږي، خلک ته راغونډ شي، داسې ګیدرینګ درته وشي، یقینا دا ډېره د فخر خبره ده، خوشحالۍ خبره ده چې خلک تاسو سره دومره مینه کوي، تصویران وباسي، تاسو سره ویډیوګانې جوړي. نو زه هم دې نه بله غټه د خوشحالۍ او د اعزاز خبره نشته. کور والا دغه د کور والا چې کوم نیم سوي راوي ته تاسو دغه کلیپونه جوړوي؟ نه جی نه، د کور د سیډه هېڅ مسایل نشته، ډېر زیات سپورټ دی، خوښوي، هغوی هم زموږ کار خوښوي، ویډیوګانې ډېرې په شوق ګوري. نو د کور د سیډه داسې څه مسله نه ده راغلې. واده م کړی دی که نه؟ او چې واده مې کړی دی. څو بچي م دي؟ بچنګې مې یو بچنګې شته اوس. تاسو خو بس رنګونه بس هم ډېر راځي، جنکۍ به بس رنګونه کي که نه؟ ډېر ګران سوال دی وکړو. یاره جی مینه چې ده نو هغه د هر چا کېدی شي، هغه د میل هم کېدی شي، د فیمیل هم کېدی شي. نو یقینا رنګونه ډېر زیات راځي، خو بعضې ملګري په د رنګونو باندې ډېر زیات خفګان کوي، ګیله کوي تاسو یې چا نمبر نه چوتوي. نو مونږ چې کوم دی لږ یو خلک ډېر دي، نو کوشش مو دی چې د هر سړي زړه وساتو، د هر سړي سره خبرې اترې وکړو، ولې د خلکو مینه یې رنګ کوي. نن سبا جي چا سره ټیم نشته. زه هر ځای کې دا یو خبره ډېره زیاته کوم چې هر سړی د خپل عمر او د خپل روزګار مطابق ټینشن کې دی. چا سره دوه منټ هم چا سره سیوا نشته. د هغې په دومره بیزي وخت کې خلک مونږ ته رنګ وکړي، زموږ سره خلک خبرې کول غواړي، خو چونکې منډې تړلې ډېرې زیاتې دي، مصروفیات دومره سیوا شوي دي، ولې چې ته څومره فیمس کېږي دومره د انسان مصروفیات سیوا کېږي. نو په هغې وجه باندې مونږ چې کوم دی اکثر ټایم ورنه کړو رنګونه، نو خلک خفګان کوي. نو کاینډلي زه تاسو ته ریکویسټ کوم په دې خبره تاسو مه خفه کېږئ. زموږ تاسو سره هم دغومره مینه ده څومره ستاسو مونږ سره ده، خو د انسان خپلې څه مجبورۍ د هغې په وجه مونږ رنګ چوت نه کوو. افر د شوی دی که نه شي د ډرامو نه یا د فلمونو نه چې افر؟ او جی بالکل ډېر شوي، ولې نه دی شوی؟ او جی وبکې که نه په ډرامو کې فلمونو کې که څه ته افر ته وشو چې یا فلم کې د ځان سره لویه ډرامه کې؟ نه جی صرف پی کې واینز بھائی، بل څه کار نه کوي؟ نه جی نه، صرف پی کې واینز بھائی بس. مخکې سره روان دي؟ کوشش مو خپل ویډیوز چې څنګه روټین سره رواني، دغسې روټین کې چې کوم دی خپل ویډیوز کو، خپل محنت کو جاري ساتو لګیا یو. جی تاسو یو ویډیو کلیپ چې تا جوړوي نو څومره وخت پې لګوي؟ یاره جی د ویډیو پورې خبرې، بعضې ویډیو لینتي په هغې 2 ورځې مو لګي، بعضې ویډیو چې کوم دی لکه سکرپټ وړل کي کم ټیم ولې هغه په ورځ کې کېږي، خو میکزیمم 2 ورځو پورې لګي. جی جی اخر کې خپلو مینوالو ته پیغام ورکړي. زما مینوال چې څومره دي ما ګوري، هغوی ته پته ده چې د هغه یو پیغام یې د عدنان د مینې، محبت، د یو بل د سپورټ، د یو بل سره چې کوم دی د مرستې په هر فیلډ کې، په هر ځای کې، په هر مقام یې د یو بل سره ډېره زیاته مرسته کوي، د یو بل سره ډېر زیات مینه محبت ساتي، زړونو کې یو بل ته سمه ساتي. یلکه دا بس ګپي پاسه وه. ډېره مننه جی، ډېر شکریه جی. بالکل ډېر ښکلې خبره ترې سره وشوې. اوس وقفالو، وقفې نه بعد به چې کوم دی بیا منجن ماما سره خبرې ترې کړو. مونږ سره اوسئ جی. خوشحالېږئ مه ګورئ ښه، ځکه چې تاسو ګوره زموږ د ملک سرمایې او خپل تعلیم طرف ته دوباره توجه وکړئ. اورې دا علي ګوره بیا خو درته پته ده، زه علي شاه مور ته پسې بیا راولم، نو بیا هغه سم چې تاسو ګورئ او که نه اوس یې راواړوه سرکوزیه. سوي راویل شي بس داسې خاکي جوړې؟ نه جی، هغې سره زما مخکې رابطه شوې وه، هغې وایي جوړوه، وایي مړه تاته اجازت دی، وایي موږ ستاسو نشو کولی، وایي موږ تا سره څه نشو کولی، اورې وایي موږ تا سره څه نشو کولی، وایي ته خان بابا کشر ورور یې که نه، او وایي ته وایي زموږ د وس نه بار یې.